سلامونه د خیال هنداره درنو مینوالو هیله یم چې ښه به یاست. په 5مه برخه کې مو راسره وروستی مورچل تر دې ځایه اورېدلی و. له دومره لرې نه ته خبر اورېدلی شې او نه زه. اوس به لږ ځنډ وروسته داسې پرېکړه وشي چې د قسم ژبه ډېره تېره وکړه توره. قسم به هغه ته داسې درس ورکوي چې بیا به د تورې نوم وانخلي. صفیې وویل که یې قسم ته داسې درس ورکړ بیا؟ سکینې وویل صفیې له خدای ښه دعا وغواړه. ستا له دې پردي سره دومره خواخوږي پر څه ده؟ پاتې شئ راسره او نور په 6مه برخه کې راسره واورئ. صفیې ټکان وخوړ ویل زما له پردي سره نه د هغه غازي له زوی سره خواخوږي ده چې په بیت المقدس یې د فتح بیرغ ورپاوه او په انعام کې یې توره وګټله. زه نه غواړم چې د هغه زوی په دې ډک مجلس کې د پلار د دې سپېڅلي امانت نه اهله ثابت شي او قسم چې دا توره ترلاسه کړي هم څه به پرې وکړي. آیا هغه یو سپاهي نه دی؟ سپاهي د لښکر د مشر له لورې نه وپوښته چې هغه څه وړ سرښندونکی سپاهي دی. که یې زیات پیژندل غواړې د عبدالملک د میرمنې نه پوښتنه وکړه. هغه یوازې پر قالینه د غېږ نیولو پهلوان دی. پر ډبرینو لارو له 4 پړاوو مزله وروسته بیرته د لښکرو د مشر کور ته راستون شو. له نیکه مرغه د خوارزم پوځونه بیرته ستانه شول او د خبرو جوړولو لپاره پلمه وموندله. که نه ما اورېدلي دي چې د به د شپې له خوا چیغې وهلې چې ترکان راغلل تښتئ ځانونه خلاصوئ. زه رښتیا وایم که هغه ستا د ورور پر ځای د یو عام سړي زوی وی نو له ده سره به یې داسې سلوک کوه چې له جګړې نه راتښتېدونکي سره یې کوي. سکینې وویل دا ټول د لښکره د مشر شرارت دی. هغه د خلیفه تر نظره د قسم د سپک ښکاره کولو په خاطر داسې کیسې مشهورې کړي. خو نن به هغه ته هم معلومه شي چې د بغداد د پوځ د مشرتابه اصل حقدار څوک دی. صفیې څه ویل غوښتل چې نقیب له پاسیني پوړ نه کوم یو درجن القاب وکارول او وی ویل چې د مسلمانانو خلیفه را روان دی. د چترونو لاندې ناستو امیرانو پاسینۍ کړکۍ ته وکتل او جګ شول. په درناوي یې سرونه ښکته کړل. خو طاهره د سر ټیټولو پر ځای نیغ سر حیران سپینګیري خلیفه ته کتل. چې څېره یې د ډېرو ګونځو نه سمه نه ښکارېدله. 2 حبشي غلامانو خلیفه په طلایي کرسۍ کېنوه. ناڅاپه د کړکیو پردې ولوېدې او جارچیانو خلکو ته پر خپلو ځایونو د کېناستلو حکم وکړ. یو پوځي افسر د درېمګړي او ریپري په حیث میدان ته راغی. یو حبشي غلام څو تورې چې په لوبه کې کارېدلې په یو زرین پتنوس کې راوړې او وړاندې راغی. د لوبساري په اشاره طاهر او قسم یو بل ته مخامخ ودرېدل. له خپلو کرسیو څخه پاڅېدل او له پتنوس څخه یې یوه توره واخیستله. قسم د خپل خول نقاب پر مخ راټیټ کړ. طاهر هم د هغه په تقلید همداسې وکړل. په نندارچیانو کې چوپتیا خوره شوه. د تورو شرنګهار ورو ورو اوچت شو او له دې شرنګهار سره سره د نندارچیانو خولې هم چوله شوې. امیرانو چې په خپلو کرسیو ډډې وهلې وې آرام ناست وه. ورو ورو مخې ته راخم شول. د قسم حملې ګړندۍ کېدلې او طاهر یوازې د هغه ګزارونو په دفاع بوخت و. نندارچیانو که یو لوري ته د قسم په ګړندیتوب او چالاکۍ اعتراف کوه نو بل لوري ته په دفاعي جګړه کې د طاهر کمال ستایه. صدراعظم په خپله کرسۍ کې په یوه او بله ډډه کېده او د کېناستلو هڅه یې کوله او د پوځ سالار په کرسۍ کې د پښو پر سرونو ناست و. د قسم استاد لوکس د هغه د پرلپسې حملو ناکامۍ ونه زغملی شوه. په فرانسوي یې څه وویل ودرېد خو له شانه یوه د ځواکمنو مټو خاوند په اوږو لاس ورکېښودل او په زوره یې بیرته پر خپل ځای کېنوه. هغه لږ ځنډ وروسته بیا د جګېدو هڅه وکړه خو لوکس پر خپلو اوږو تر پخوا زیات فشار احساس کړ. بل لوري ته د ښځو په ډله کې صفیې سکینې ته وویل
سکینې، آیا ستا په ګمان د بغداد د یو مهذب ځوان د مدینې غرني ځوان ته د مقابلې بهانه غلطي نه بولي؟ قاسم خو ویل چې تر 50 شمیرلو پورې به لوبه پای ته ورسوي او ما خو اوس تر 300 پورې حساب کړی دی. سکینې د صفي د ځواب پر ځای ځان ته د تسلۍ په دود وویل: لیونی، ما هغه ته وویل چې لوبه اوږده کړه، هغه دې د یو ماشوم په څیر لوبوي. زه ویریږم چې کله هلک لوبه ورسره پیل کړي نو د ده حالات به د رحم وړ وي. سکینې وویل: ته د 10 ورځې تمرین نه وروسته پر دې پوهیږې چې ته د دې فن استاده یې، ته د نارینه‌و په لوبه څه پوهیږې؟ صفي وویل: زه پر ځان ستا د ورور پر غوروالي او برلاسۍ اعتراف کوم، خو دلته د ده مقابله د یو نارینه سره ده، هغه هم له سارابي سره چې له مقابلې پرته ماته نه مني. وګوره، قاسم اوس بې اختیاره وارونه کوي او هغه بل تر اوسه پورې دفاع کوي. سکینې چې طاهر په دفاع کې ولید چې شاته درومي په خوښۍ راپورته شوه، ویل: څوک چې په وار کولو نه پوهیږي هغه به له دفاع پرته نور څه وکولی شي؟ صفي وویل: که وایې تر 50 له سره حساب پیل کړم. سکینې ځواب ورکړ: نه، اوس لږ ځنډ سترګې پټې کړه، زما ورور له نظره نه کړې. کله چې ستا دغه سارابي توره وغورځول او کېناست، بیا سترګې وغړوه. صفي سترګې پټې کړې. په دومره خبرو کې تر اوسه دوی له هغوی دواړو نه یو ته هم دعا ونه کړه، خو چې دې سترګې پټې کړې، دعا ته یې اراده وکړه، نو معلومه وه چې دا به د چا د بري دعا کوي. قاسم د دې د کاکا زوی و، د دې د کورنۍ د ټولو غړو امیدونه پر هغه پورې تړلي وو. پر دې برسېره قاسم له صفي سره مینه هم درلوده او د دې هم له قاسم سره یو څه علاقه وه، او تر هغه پورې چې هغه له پوځ سره نه و تللی او د بې زړهتوب او بې غیرتۍ کیسې نه وې مشهوره شوې، د دې کرکه نه ترې کېده. او کله چې هغه د خوارزمشاه د مقابلې لپاره له پوځ سره پر آس سپور له کوره ووت، صفي د زړه له کومې وویل: قاسمه، خدای جل جلاله دې روغ رمټ بیرته راستون کړه. او کله چې د بغداد خلک په میدان کې ستا د میړانې د کارنامو په ویاړ په غاړه کې د ګلونو امیلونه اچوي، زه به د خپل بڼ ډېر ښکلی ګلونه ستا لپاره غوره کوم. او که بیا سکینه راته وایي چې صفي قاسم دې خوښ دی، نو پر ما به بده نه لګي. خو کله چې قاسم بیرته راستون شو او د هغه د بې غیرتۍ له کیسو سره د ده د شرابو څښلو کیسې هم عامې شوې وې، نو دی دا احساس کړه چې له پیله یې ترې کرکه کوله او د قاسم لخوا د مینې اظهار د دې په زړه کې د نفرت او کرکې دغه ریښې نورې هم مضبوطې او ژورې کړې. خو اوس د دې د تره زوی قاسم له یو پردي سره مقابله کوله. هغه ناپېژنده چې دې همدومره پېژنده چې د یو زړور پلار زوی دی او د هغه سره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه توره ده. د هغه پلار هم د صلیب او هلال په مقابله کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د یو نومورکي په حیث برخه واخیستله، ځکه یې د هغه نومیالي مجاهد سره مینه وه او هماغه مینې خواخوږي پیدا کړې وه. خو آیا د دې د خواخوږۍ یوازینی سبب همدا و چې له دغه پردي سړي سره د ایوبي توره وه؟ صفي په وار وار له خپل زړه نه پوښتل او هر ځل د دې زړه دا ځواب ورکوه چې نه، که له کوم بل زلمي سره دغه توره وی ښایي پر دې هېڅ اغېزه نه وی کړې. صفي ته هم د ځوانو نجونو نه یوه یې، هغوی هم د لوبې له پیلېدو نه وړاندې د طاهر د ښکلې ځوانۍ په لیدو په زړونو کې د ده د بري دعاګانې کوي. ناڅاپه د نندارچیانو خپ خپ ګونګوسې په زورورو نارو بدلې شوې، خو صفي د سترګو غړولو پر ځای په تصور کې د دوی څېرې لیدلې. دا یوې شېبې لپاره دی قاسم ولید چې مغرور ولاړ دی او ماته خوړلي طاهر بې کسه ورته ولاړ دی، خو په دوهمه شېبه کې خپل د تره زوی لیده چې سر ښکته ګوري طاهر یې په مخ کې بریمن ولاړ دی. د وینو رشتې جوش وخوړ او زر یې دعا وکړه: یا الله، قاسم فاتح. خو بیا یې ژبه ودرېده. هغه ناپېژنده چې د لومړي ځل لپاره د دې په زړه کې نری نری څړیکې راپورته کړې وې، په ډېره بېوسۍ ترې وپوښتل: آیا دا زما ګناه ده چې زه ستا د تره زوی نه یم؟ د نندارچیانو زیات شور صفیه مجبوره کړه چې سترګې وغړوي. د طاهر دفاعي حالات اوس په حمله بدل شوی و او قاسم ورخطا شاته تلو او په میدان کې یې چکر وهه. قاسم 3 ځلې په شاتګ کې وغورځېده، خو طاهر د هغه په ټټر د تورې ورېښودلو په هغه د ماتې د منلو پر ځای د دې انتظار کوه
و چې بیرته راپورته شي. څلورم ځل چې هغه ولوېد د بیرته جګېدو پر ځای توره وغورځوله او چې طاهر ور وړاندې شو هغه ته یې لاس ورکړ چې راپورته یې کړي. قاسم د طاهر لاس لرې کړ او جګ شو، ولاړ، په خپله کرسۍ کېناست، هغه خول هم له سره لرې کړ او په غېږ کې یې ونیو. د ستړي اس په څېر سلیده، پر مخ یې خولې راماتې وې. لوکس ور جګ شو، د مخ د خولو پاکولو لپاره یې دستمال ور وړاندې کړ، خو قاسم د هغه لاس هم سڼ واهه او هغه ته یې ټیکه ورکړه. کله چې لوکس پریشانه په خپله کرسۍ کېناستلو، عبدالعزیز ور ټیټ شو، په غوږ کې ورته وویل دا دستمال د ځان لپاره وساته، تر اوسه د خلکو تسلي نه ده شوې، هغوی ستا د لوبې او کمال د لیدلو هیله هم لري. لوکس ته د خپلو شونډو ژولو نه پرته بله چاره نه وه. د بغداد امیرانو کرار پر طاهر آفرین وایه، خو د خوارزم سفیر ورجګ شو، وړاندې ورغی او طاهر ته یې لاس ورکړ، ویې ویل ځوانه زه درته مبارکي وایم. د سلطان صلاح الدین ایوبي د زړورو سپاهي له زوی نه زموږ همدغسې هیله وه. طاهر خول له سر نه لرې کړ، د هغه مننه یې وکړه. عمادالملک د هغه خول ترې واخیست او د خولو وچولو لپاره یو دستمال ورکړ. طاهر د هغه له لاسه دستمال واخیست او خولې یې پرې پاکې کړې چې له پاسه جارچي بیا غږ وکړ د مسلمانانو خلیفه بیرته ځي. حاضر خلک ټول په احترام پاڅېدل. لږه شیبه وروسته جارچي د خلیفه د تلو اعلان وکړ او خلک ټول بیرته په خپلو ځایونو کېناستل. طاهر د عمادالملک له لاسه خول واخیست او خپلې خولې یې پاکولې، پر خپل ځای کېناست. د پاچاهۍ د امیرانو سترګې پر صدراعظم خښې وې. هغه خپل ذهني درد د یوې سیاسي موسکا تر پردو لاندې د پټولو هڅه وکړه، ویې ویل زه د مسلمانانو د خلیفه د خلافت د ولیعهد شهزاده مستنصر او د بغداد د امیرانو له لورې طاهر بن یوسف ته د مبارکۍ هدیه وړاندې کوم او هیله کوم چې دغه توره چې دغه زلمي ځان ډیر ښه حقدار ثابت کړی دی د عباسي سلطنت غوره خدمت وکړی شي. دې وینا د حاضرینو دوه زړهتوب لرې کړ او یو پر بل پسې راجګ شول. طاهر ته یې لاسونه ورکړل. د لښکر مشر یو ځل بیا له مستنصر سره په غوږ کې څه وویل او جګ شو. په لوړ اواز یې وویل د شهزاده مستنصر بله هیله ده چې په خپل لاس د طاهر په ملا د ایوبي د تورې د تړلو نه وړاندې یو ځل بیا هغه وازمایي. زموږ په عزتمندو میلمنو کې یو داسې څوک شته چې دا دعوه کوي چې په دنیا کې د هغه نه ښه تورزن نشته. که طاهر زیات ستړی نه وي نو زه هیله کوم چې هغه زموږ د عزتمن میلمه بلنې ومني، ځکه چې کله طاهر سره د سلطان صلاح الدین ایوبي توره ده نو زموږ له میلمه لوکس سره د فرانسې د پاچا ستاینلیک دی. لوکس چې دا واورېدل نه یې څه وویل او نه یې ولیدل، سمدستي په سر خول کېښود او په ډګر ودرېد. طاهر د اوبو پیاله پر سر واړوله، په مسکا ودرېد. عبدالعزیز په بیړه ورغی، ویې ویل ته ډېر ستومانه یې، د لوبې د زر پای ته رسولو هڅه وکړه. طاهر په ډاډ خول پر سر کېښود، ویې ویل له ده سره به زما لوبه ډېره لنډه وي، ته چرت مه وهه. حبشي غلام را وړاندې شو، توره یې ورته وړاندې کړه. لوکس د یوې پر ځای دوه تورې واخیستلې او یوه توره یې طاهر ته ور وغورځوله. طاهر ترې ونیوله او د هغه د حملې انتظار یې وکړ. لوکس د طاهر د حملې طریقه لیدلې وه. هغه د ده له ستومانۍ نه د ګټې اوچتولو هڅه وکړه او حمله یې پرې وکړه، خو د ده پر ځای چې طاهر په توره د هغه د ګوزار دفاع وکړي، وای یو قدم شاته شو او د هغه ګوزار تش ولاړ. بیا چې کله د لوکس د تورې څوکه په ځمکه ولګېده، طاهر په ډېر زور په توره د هغه په توره وار وکړ. د لوکس له لاسه توره ولوېده او د تش لاس په میدان ودرېد او د خلکو کړس کړس خندا یې اورېده. شهزاده مستنصر د ولیعهد ظاهر په اشاره له میز نه توره پورته کړه او ور وړاندې شو. د طاهر تر ملا یې وتړله. طاهر ته یې لاس ورکړ، ویې ویل زموږ په وصلتونونو کې تر دې زیاتې ښکلې او زیاتې تیرې تورې شته، خو کاشکې ستا غوندې څو سپاهیان هم وای. تاسو له دې ځایه مه ځئ، موږ درته ضرورت لرو. طاهر ځواب ورکړ تر څو ستاسو ما ته ضرورت وي زه به همدلته یم، راځه له پلارجان سره وګوره. طاهر د ولیعهد کرسۍ ته نږدې شو. ولیعهد لاس ورکړ او ورته ویې ویل
ځوانه، زما د تا بیلې غوره اس چې تر اوسه پورې ما د سپرلۍ ارمان پوره نه کړی شو، او زما د وصلتونو غوره توره زه تا ته په انعام کې درکوم. نن به دغه شیان تا ته در ورسیږي. دا یې وویل او بیا یې خپل زوی ته وکتل. ویې ویل: مستنصره، د میلمنو رخصتول نور ستا کار دی. زه ځم، طبیعت مې خراب دی. د ولیعهد له تلو نه وروسته مجلس لږ نور هم بې تکلفه شو. هر یو راوړاندې کېده او له طاهر سره یې ستړي مشي کول. د نورو په لیدو د چنګیز خان نماینده هم طاهر ته لاس ورکړ، خو له هغه سره په ستړي مشي کې طاهر په خپل بدن کې کمزورې لړزه احساس کړه. مجلس ورو ړنګ شو. صدراعظم چې رخصت شو طاهر ته یې وویل: زویه، زما د شپې میلمستیا هېره نه کړې. قاسم تر اوسه په کرسۍ ناست و. صدراعظم هغه ته لاس ونیو، له کرسۍ نه یې پاسوه او له ځان سره د محل لوري ته بوتلو. د ټولو په پای کې د لښکر مشر او نور افسران د طاهر شاوخوا پاتې شول. د لښکر مشر عبدالعزیز ته وکتل، ویې مسکل او ویې ویل: له استاد نه وروسته شاګرد. عبدالعزیز وویل: له شاګرد نه وروسته استاد. سالار په کړس کړس وخندل. ویې ویل: عزیزه، ته د ښکار ډېر شوقي یې. زه سره له سبا تا ته 3 ورځې رخصت درکوم. طاهر هم در سره بوزه، خو له 8 تنو زیات به نه ځئ. د پردې تر شا صفي سکینې ته وویل: سکینې، ودې د هغه سرایي؟ سکینه چوپ وه، او کله چې صفیه له دې سره یو ځای د خپلې ماڼۍ په لورې روانه وه، دې په زړه کې په ټوله لاره د سرایي کلمه تکراروله. دې ته د دغې کلمې معنا بدله شوې وه. صفیه: د شپې مهال د صدراعظم پر دسترخوان د هغه څو د نظر وړ خلک حاضر وو. د قاسم د غیاب په باب صدراعظم له طاهر نه بخښنه غوښتله. ویې ویل: قاسم د کوم دوست کره تللی دی؟ هغه پر خپل چلند ډېره پښیمانه وه. زما هیله ده چې سبا یا بله ورځ هغه پخپله تا ته درشي، او زما هیله ده چې تاسو دواړه به یو د بل ډېر ښه دوستان شئ. طاهر وویل: دی به ما د خپلې دوستۍ وړ ومومي. د ډوډۍ پر وخت له نورو میلمنو سره د یوې او بلې خوا خبرو اترو نه وروسته صدراعظم له طاهر نه وپوښتل: ایا تا ته د لښکر مشر د کوم منصب وړاندیز نه دی کړی؟ ما اورېدلي دي چې ولیعهد او شهزاده مستنصر ستا سفارښت کړی دی. طاهر ځواب ورکړ: د لښکر سالار په دې اړه له ما سره هیڅ خبره نه ده کړې، او نه زه د ولیعهد او مستنصر د سپارښت نه خبر یم. صدراعظم په ځیر طاهر ته وکتل. ویې ویل: که ته پوځ ته ځې، نو زه دې پخپله د لښکر سالار ته خبره کوم، خو د پوځ په لوړو منصبونو ترکان مقرر دي، له هغوی نه وروسته ایرانیان دي، ځکه خو د یو عرب منصبدار لپاره د پرمختګ ډېر چانس نشته. طاهر وویل: زه د کوم منصب په تمه نه یم، زه یوازې د مسلمانانو د خدمت لپاره فرصت غواړم. وزیر اعظم وویل: یو معمولي منصبدار ته په عام ډول د خپلو لوړ افسرانو د خوشحالولو مسله دومره مهمه وي چې دوی خدمت نشي کولی. زه غواړم چې ستا له استعداد نه پوره ګټه واخیستل شي. ته په دې نازک وخت کې د عباسي خلافت لپاره شانداره خدمتونه ترسره کولی شي. طاهر دا احساس کړه چې صدراعظم پر دې سربیره چې د قاسم پلار دی، یو ښه او د قدر وړ انسان دی، او د ده په اړه چې د بغداد د خلکو کوم نظر دی، هغه تعصب او کینې پر بنیاد ولاړ دی. هغه وویل: ما د بغداد د خلافت لپاره هر لوی قربانۍ ته چمتو وګورئ. صدراعظم وویل: سمدستي د بغداد بهرني معاملات ډېر ګډوډ دي، او موږ ته د بهرنیو چارو لپاره هوښیارو، ذهینو او د اعتماد وړ خلکو ته اړتیا ده. طاهر ناڅاپه د خپل منزل زینه ولیده. ویې ویل: زه د عقل او هوښیارۍ په باب څه دعوه نشم کولی، خو پر ما اعتماد کولی شئ. لوی وزیر وویل: زه به سبا ته د بهرنیو چارو له وزیر سره وګورم. کېدای شي په څو ورځو کې تا ته یو ډېر مهم مسؤلیت وسپارل شي. ښایي قاسم هم ستا د کار ملګری وي. ته د خوارزم د سفیر سره د اړیکو هڅه وکړه، او که ممکنه وي ته هغه ته دا باور ورکړه چې ته له هغو خلکو څخه یې چې پر خوارزم د مغولو یرغل نشي زغملی. طاهر وویل: ایا هغه ته د دې باور ورکولو هم ضرورت دی؟ د اسلامي نړۍ کوم ذلیل ترین سړی به هم پر خوارزم د مغولو یرغل ونه زغملی شي. خو ایا ستا ګمان دی چې چنګیز خان به پر خوارزم حمله وکړي؟
صدراعظم لږ سوچ وکړ او ځواب یې ورکړ تر څو چنګیز خان د بغداد په بېطرفۍ ډاډه نشي حمله به ونه کړي او که د دوی پوځونو پرمختګ پیل کړ امکان لري موږ ورته ووایو چې پر اختلاف برسیره پر کوم اسلامي هیواد ستاسو یرغل نشو زغملی. تازه خبرونه داسې دي چې د چنګیز خان لښکرې د خوارزم په شمال کې راټولیږي. امکان لري موږ دا پیغام ورواستو چې که ستاسو پوځونه پر مخ راغلل موږ به د خوارزم ترڅنګ درېږو. خو د خوارزم شاه د اعمالو دا حالات دی چې له بغداد نه د مغولو هیوادونو ته تلونکي سوداګر هم جاسوسان بولي تر دې چې زموږ سفیران تلاشي کوي. دا څو ورځې کېږي چې له بغداد نه هیڅ چاته هم د تاتاریانو هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوي. زه ویرېږم که د هغوی دغه حال وي نو د خوارزم سره به زموږ اړیکې د پخوا په څېر تیاره وي او امکان لري چې موږ د ضرورت په وخت کې چنګیز خان ونه ویرولی شو. ځکه خو په دغه نازکو حالاتو کې د خوارزم له سفیر سره ستا غوندې ځوان له اړیکو نه څه ګټه واخیستلی شو نو په دې کې به د خوارزم او بغداد دواړو خیر وي. د هغه له تا سره د سلطان صلاح الدین ایوبي په واسطه زیاته مینه پیدا شوې ځکه خو ته له دې فرصت نه ګټه واخله. نن هغه ستا تر اغېز لاندې راغی تر ټولو د مخه هغه مبارکي درکړه. زما باور دی چې ته د خوارزم د هیواد په اړه ښې هیلې څرګندې کړې هغه به د ځان دوست کړی شي. طاهر ځواب ورکړ د خوارزم په باب د نیکو ارادو ښکارول به زما د زړه غږ وي او زما یقین دی چې زه به دې په خپل اخلاص تر اغېز لاندې راولم او که تا زه د چنګیز خان د تنبیه لپاره ټاکلی یم نو زه دا خپله نیکمرغي بولم. لوی وزیر وویل تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې دا مسؤلیت چاته وسپارل شي خو که ته د خوارزم د سفیر اعتماد ترلاسه کړې نو دا به ستا ډېره لویه کامیابي وي ځکه چې د خوارزم د لارې بندېدو په صورت کې به زموږ استازي د ختیځ د لوړو غرونو له سختو لارو نه تېرېږي او یوه اوږده لاره به یې په مخ کې وي او دغه لاره د وحشي او لوټمارو قبیلو په سبب نوره هم خطرناکه ده. له ډوډۍ خوړلو او لږو او ډېرو نورو خبرو وروسته چې صدراعظم طاهر رخصتولو ورته وویل زما هیله ده چې زما او ستا ترمنځ چې څه خبرې وشوې هغه به نورو ته نه رسیږي. طاهر وویل که تاسو له مانه دا واده وانخلئ هم زه دا خبرې چاته نه کوم. په هر صورت اوس ستا د تسلۍ لپاره واده کوم او زما واده د یو سیاستمدار واده نه ده د یو سرتیري واده یې وبولئ. د صدراعظم په اشاره د هغه یو ملازم له ماڼۍ نه د طاهر بهر ته رسولو لپاره ورسره ملګری شو. له لویې دروازې نه چې ووتل او په بڼ کې یې پښه کېښوده طاهر خدمتګار ته وویل ته ورځه ما ته لاره معلومه ده. هغه لاس ورکړ ورته ویې ویل ستا د کور ته رسولو لپاره به د دروازې نه بهر ګاډۍ ولاړه وي. طاهر د کلا په منځ کې ورو ورو روان و. د ګلانو له وږمو ډکې تازه او صافې هوا د ده زړه او دماغ ته تازګي او خوښي وربخله. دغه ورځ د ده د ژوند ډېره بختوره ورځ وه. د له سهاره تر اوسه د خپلو ډېرو خوبونو تعبیر لیدلی و. د تورې وهلو مقابلې ده ته ډېر د هدف دروازې خلاصې کړې وې. د ولیعهد غوره توره او آس ده ته رارسېدلي و. شهزاده مستنصر یې پر ځان مین کړی و. د بغداد امیرانو یې پر کمال اعتراف کوه. بیا هم هغه دا اندېښنه درلوده چې صدراعظم یې خفه کړی دی. د هغه په باب یې اورېدلي و چې ډېر د کسات اخیستونکي مزاج خاوند سړی دی او د هغه یو تدبیر د ده په ټولو ارادو وباړولی شي. د خیال هندارې درنو مینهوالو دا وه د وروستي مورچل شپږمه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. اورېدو مو مننه.